مؤمن به د بل مؤمن قدر کوونکی وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث مبارک کې فرمایي، یو صحابي ته فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا، ته هیڅ یوه نیکی چې دی نو دا کمزور او کمه مه ګڼه. ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق، اگر که دا نیکی دا وي چې ته د خپل یو مؤمن ورور سره په روښانه تندي باندې میلو شي، دا هم نیکي ده. یو مسلمان بل مسلمان لراغی، یو مسلمان له بل مسلمان سره میلو شو، که منځ کې تعلق شته که نشته، که منځ کې رشته شته که نشته، دی ورسره په ښکلې تندي باندې په روښانه تندي میلو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دام نیکی ده او دا نیکی کمه مه ګڼه، په دې باندې هم الله ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي. یعنی نیکی صرف دا نه ده چې یو بنده مونځ وکړي، نیکی صرف دا نه ده چې یو بنده اعتکاف وکړي، نیکی صرف دا نه ده چې یو بنده روژه ونیسي، نیکی صرف دا نه ده چې یو بنده خیرات وکړي. چې د کوم مؤمن سره دروازې میلاویږي، د لسو سره د پنځلسو سره په روښانه تندي میلو شه، دام نیکي ده. الله په دې نیکۍ باندې هم خوشحالي. نو المؤمن مالف، مؤمن دا د محبت مرکز دی. هغه چا کې خیر نشته چې هغه نه د بل مؤمن سره محبت کوي، نه یو مؤمن د سره محبت کوي. مؤمن به د چا سره محبت کوي؟ د ټولو نه اول به د خپل خالق او د مالک سره محبت کوي. الله سره به محبت کوي. او محبت به څنګه کوي؟ صرف په خوله باندې به وایي چې زما د الله سره محبت دی؟ نه، محبت چې دی نو دا نه پټېږي، او په محبت کې د اعلان ضرورت نه. یو سړی چې کله خوشبو لګوي، عطر لګوي، نو دی بیا اعلان نه کوي چې خلکو ما خوشبو لګولې ده، بلکې دی غږ نه کوي او د دا خوشبو په خپله حل وایي، خلک ورته وایي تا ډېره ښکلې خوشبو لګولې ده. دغه شان محبت هم دی. محبت هم لکه د خوشبو په شان نه پټېږي، دی هم په خپله ځان ښیي. بنده به ځان داسې جوړوي چې خلک وایي چې د الله سره محبت دی، چې خلک وایي چې د رسول الله سره محبت دی. محبت د دعوو نوم نه دی. یو بنده وایي چې زه د پیغمبر عاشق یم، زه د الله عاشق یم، دې دعوو ته ضرورت نشته. بس د الله محبت د الله د طاعت نوم دی، د رسول محبت د رسول د طاعت نوم دی. چې کله د الله او د رسول سره محبت وي، نو د هغه محبت آثار به د بنده په ژبه باندې مخکاره کېږي، د د شکل نه به مخکاره کېږي، د حرکاتو نه به مخکاره کېږي، د وینا نه به مخکاره کېږي، او د اعمالو نه به مخکاره کېږي. دې کې بیا دعوو ته ضرورت نشته. نو نمبر 1 بنده به د خپل خالق او مالک سره محبت کوي، ځکه چې خالق او مالک دا د محبت حقدار دی. او زناور هغې له الله شعور نه دی ورکړی، لږ شان شعور پکې شته. هغه شعور څه دی؟ چې کله زناور پیدا شي نو خپله مور پیژني. چې کله زناور پیدا شي هغه له چا تعلیم نی ورکړی، خو هغه په دې باندې پوهېږي چې زما رزق د مور په دې بدن کې دی، نو د مور بدن پسې ونخلي او هغه پی خوري. دا شعور والله الله ورکړی دی. لږ شان شعور والله الله دام ورکړی دی چې هغه خپل مالک هم پیژني. یو سپي ته چې کله 2 ورځې روټۍ واچې، هغه سپي بیا ستا نه بیلیږي نه، تا ته لکۍ خوځوي، تا پسې رستو راځي، د ځان نه به یې شړی. نو هغه بنده چې هغه خپل خالق نه دی پیژندلی، د هغه نه بیا دغه زناور